ورحمة الله وبرکاته. عید محمد حق بیان. د پکتیکا له ولایت څخه سلامونه رالیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، د سهار لمانځه لپاره کله چې زه ووینم چې جمع ولاړه ده، نو زه اوس سنت وکړم که په جمع پسې ودرېږم؟ او بله خبره دا چې دغه سنت بیرته راګرځي که نه راګرځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ګڼو احادیثو کې د سهار د سنتو اهتمام بیان شوی دی. د بخاري او د مسلم حدیث دی. دا حدیث امام بخاري په کتاب تهجد کې او امام مسلم رحمه الله په کتاب صلات مسافرین کې رانقل کړی دی. راویه د حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. ام المؤمنین فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د نورو منځونو په نسبت د سحر د 2 رکعاتو سنتو ډیر اهتمام کولو. یعنی د نورو نوافلو په نسبت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سهار د 2 رکعاته سنتو ډیر اهتمام کو. همدارنګه د بخاري حدیث دی. دا حدیث امام بخاري په کتاب التهجد کې باب الرکعتین قبل الظهر په دې کې رانقل کړی. راویه د حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. ام المؤمنین فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ماسپښین نه مخکې 4 رکعته او د سحر مانځه نه مخکې 2 رکعته نه پرېښودل. همدارنګه د مسند احمد او د ابو داود حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخيل. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د سهار 2 رکعاته سنت هیڅ کله مه پرېږدئ اگر که د اسونو د خپو لاندې شئ. همدارنګه د مسلم حدیث دی. دا حدیث امام مسلم رحمه الله په کتاب صلات مسافرین کې رانقل کړی. راویه د حدیث ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ده. هغه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها. ام المؤمنین فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د سهار 2 رکعاته سنت د تمام دنیا او څه چې په دې کې دي د دې ټولو نه بهتر دی. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې 4 احادیثو نه د سهار د سنتو اهتمام معلومیږي او د دې ارزښت معلومیږي. اوس چې کله تاسو مسجد ته راځئ او هلته جمع ولاړه ده، تاسو به سنت کوئ که به په جمع کې ګډون کوئ؟ بهتره او غوره خو دا ده چې تاسو په عموم کې سنت په کور کې ادا کړئ. که د هر مانځه سنت وي هغه باید تاسو په کور کې ادا کړئ. بالفرض
که تاسو په کور کې دا سنت ادا نه کړئ لاړئ مسجد ته هلته جمع ولاړه ده. نو که تاسو په دې باندې مطمئنه وئ چې امام سره زه په جمع کې ګډون کولی شم، نو د مسجد په یو ناحیه کې او ګوشه کې ودرېږئ، هلته خپل 2 رکعته سنت وکړئ او د هغه نه وروسته بیا تاسو په جمع کې ګډون وکړئ. عبدالله بن ابي موسی رضی الله تعالی عنه فرمای موږ ته ابن مسعود رضی الله تعالی عنه راغی والامام یصلی الفجر، امام د سهار مونځ کو. نو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا 2 رکعته سنت د مسجد په ناحیه کې وکړل. د هغه نه وروسته ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په جمع کې شریک شو. او که داسې و چې تاسو په دې باندې مطمئنه وئ که زه سنت وکړم نو جمع زما نه فوت کیږي، نو دلته به تاسو په جمع کې ګډون کوئ. او د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې د سهار د مانځه نه به وروسته بیا دا 2 رکعته سنت تاسې نه کوئ، بلکې دا 2 رکعته سنت به د لمر ختونه وروسته کوئ. د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث سیدنا ابي هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د چانه چې د سبا 2 رکعته سنت پاتې شوي وي نو د لمر ختونه پس دې وکړي. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. دا حدیث امام بخاري رحمه الله په کتاب مواقیت الصلاة کې او امام مسلم رحمه الله په کتاب صلاة المسافرین کې را نقل کړی. راوی د حدیث حضرت ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. ابو سعید الخدری فرمای چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې رسول الله فرمایل چې د سبا د مانځه نه وروسته تر څو چې لمر نه وي راختلی او د مازدیګر د مانځه نه پس تر څو چې لمر نه وي غایب شوی هیڅ مونځ نشته دی. نو امام شوکانی رحمه الله په همدغو احادیثو باندې استدلال کوي که چا د سهار 2 رکعته سنت نوی کړی فلا يفعل بعد الصلاة حتى تطلع الشمس، نو د لمانځه نه دې وروسته نه کوي تر څو چې لمر نه وي ختلی. او دا د امام الثوري، ابن مبارک، امام الشافعي، امام احمد او د اسحاق مذهب هم دی. همدارنګه د طحاوي حدیث دی او دا حدیث په آثار السنن کې هم موجود دی. حضرت ابي مجلس رضی الله تعالی عنه فرمای دخلت المسجد في صلاة الغداة مع ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم والإمام يصلي فأما ابن عمر رضي الله عنهما فدخل في الصف وأما ابن عباس رضي الله عنهما فصلى ركعتين ثم دخل مع الإمام فلما صلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى طلعت الشمس فقام فركع ركعتين. ابي مجلس فرمای چې زه د ابن عمر او ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سره په داسې حال کې مسجد ته داخل شوم چې امام په مانځه ولاړ و. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنه په صف کې ودرید او ابن عباس رضی الله تعالی عنه اول 2 رکعته وکړل، بیا د امام سره شریک شو او بیا چې کله امام سلام وګرځولو
نو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما په خپل ځای کیناست تر دې چې لمر راوخته بیا ودرېد او 2 رکاته یې وکړ. نو امام بغوی رحمه الله د علماو اختلاف را نقل کړی دی که چا 2 رکاته سنت د سهار مانځه نه مخکې نوي کړي هغه به د لمانځه پسې وروسته متصل کوي او که به یې د لمر ختو وروسته کوي. نو امام بغوی رحمه الله فرمای چې د ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې دا به د فرضو نه وروسته کوي او دا قول د عطا او د طاووس د ابن جریج او د امام الشافعي رحمه الله هم دی. اما ځینې نور علما وای چې نه دا به د لمر ختو نه وروسته کوي. دا قول د قاسم بن محمد د امام مالک رحمه الله د امام اوزاعي د ابن مبارک د امام الثوري د امام احمد او د اصحاب الرای دی. نو زمونږ مسلک هم دا دی که چا 2 رکاته د سهار سنت نوي کړي هغه به د لمر ختو نه وروسته کوي. درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دیني خپرونې او نور اړین دیني مسایل تاسو ته پر وخت در ورسیږي.